بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په وړ پروګرام کې د جدول جوړولو طریقه ورسره چې د مسلسل شمارات څنګه راوړلی شو. دلته اوس مثال فرضاً په دې جدول دی، د جدول کې غواړو چې یو لیست جوړو، جدول جوړو. په دې کې دا شماره دا مسلسل خپل اتومات څنګه راشي، دا به څنګه جوړو. د دې جوړولو طریقه درته نن ښیم انشاءالله. ګوره ځینې دوستان وي هغوی چې دی مطلب شماره چې دی لیکي 1 2 3 داسې لاس باندې لیکي په لاسي ډول باندې. نو راځو لومړی چې دی یو نوی ډاکومنټ په واخلو دې ځای نه. اوس راځو اول به ټیبل ډرا کړو، جوړ به کړو ټیبل به څنګه انزرټ ته به راشو. څو کالمونه څو روګانې چې په کار وي هغه به تاسې داسې راواخلئ. راځو دلته چې کوم دی دا ټیبل زه اول دا اوس چې دی لیفت ټو رایټ دی، مطلب د انګلیسي لیکنې دپاره دی دا ښي طرف ته اړو، دغه کم سټار چې ښکاري دا به ښي طرف ته وړو. لیاوټ ته به راشئ، پراپرټیز ته به راشئ او دې ځای نه چې دی ټیبل ډایرکشن به رایټ ټو لیفت انتخاب کړئ، دا به اوکې کړئ. اوس به لیکل د رایټ سایډ نه کېږي او دې ځای نه به کلیک وکړئ په دې هغې باندې باډر باندې. دا باډر به دې خوا لږ ویسئ چې دا د شمارې ساحه چې ده دا لږ کمه شي. بیا به دې ځای نه دا کلیک کړئ، داسې به یې لږ پراخه کړئ. دې ځای نه که تاسې کولی شئ دې ځای نه پراخه کړئ دواړه. اوس ریکارډینګ روان دی، دواړه یو ځای چې دی دلته کار نه کوي. زه به دا لږ لږ داسې پراخه کړم. دا به سلیکټ کړئ، سلیکشن نه وروسته به چې دی راشئ دا به په سنټر کې واخلئ. سایز به یې لږ زیات کړئ او بولډ کوئ هم کولی شئ. اوس راځو دا لیکل بیا هم هماغسې دي، تاسې به دا سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته دا داسې کلیک کړئ سنټر کې. را به شو دلته به ولیکئ چې شماره، دلته به ولیکئ مثال نوم، دلته لیکئ چې دنده، دلته لیکئ معاش. ګورئ ډېری دوستان مې مثال ته شماره لیکي یو په لاس باندې، بیا هم داسې مخکې ځي. فرضاً دلته چې دی لیکي نوم، مثال لیکي چې فهیم، دنده مثال انجینره، معاش دی فرضاً 1000. دلته دویمه شماره داسې لیکي لاس باندې. نو دا ډېره سخته ده د دې لیکل. نو دې دپاره به تاسې به راشئ، دا به بېرته چې دی ړنګ کړئ دې ځای نه. او دلته به دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به تاسې راشئ دلته نمبرینګ ته. نمبرینګ کې زه اوس غواړم چې دې ته نمبر ورکړم. غواړئ چې دغه نمبر ورکوئ، نمبر الاینمنټ لیفټ، او یا چې دی همدغه نمبر ورکوئ. دا قوس ورسره دی یا ډاډ والا هر یو چې ورکوئ تاسې کولی شئ هغه نمبر کلیک کړئ. اوس چې تاسې ټیپ بټن وهئ اتومات به شماره خپله اضافه کېږي. دې ته ضرورت نشته چې تاسې بس هر یو دپاره چې دی جدا جدا نمبر ولیکئ. همداسې مخته ځئ مسلسل کولی شئ چې اتومات څه وکئ نمبر راوړئ. او بله مهمه خبره دا ده موږ سره دا اوس فهرست دی که نه. ګورئ دغه فهرست چې کوم دی دا مو سلیکټ کړه. دې ته به زه دغه ورکړم چې تاسې ښه په پوه شئ. که چېرته راشو دا موږ سره په دویمه صفحه کې نشته. همدارنګه که پرنټ پریویو ته د دې راشو، ګورئ په اوله صفحه کې شته، په دویمه کې نشته. دا جدولونه لیستونه دي، زه غواړم چې دا باید تکرار راشي. نو تکرار راوړلو لپاره به تاسې راشئ لیاوټ ته، په اولنۍ رو کې به کلیک وکئ، ریپیټ هیډر روز باندې به کلیک وکئ. او اوس چې کوم دی ګورئ دلته خو تاسو سره چې دی راغی هم به په پرنټ کې راځي او هم چې دی دلته شو کېږي تاسو سره. ګورئ که پرنټ ته راشو، پرنټ پریویو ته، په دواړو کې چې دی موږ سره شو کېږي. هر نوی پیج چې راځي په هغې کې به دا شو کېږي. او که چېرته دغه ریپیټ هیډرونه ټیک مارک دا سلیکشن ختم کړو، ګورئ دې ځای نه هم ختم شو. او که پرنټ پریویو ته تاسې راشئ دې ځای نه هم ختم شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې اتومات مسلسل نمبر موږ په جدول کې راوړو په اسانۍ سره.